پاکستاني مفتي له خپل شاګرد سره پر جنسي اړیکو اعتراف وکړ. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب کاره او تازه معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان لاهور ښار کې د یوې دیني مدرسې مشر پولیسو ته منلې ده چې له خپل شاګرد سره یې جنسي اړیکې درلودې. مفتي عزیز الرحمن وروسته له هغو پولیسو ونیو چې له خپل یو شاګرد سره یې د جنسي اړیکو څو ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس شوې. پاکستاني رسنیو نن ویلي چې مفتي عزیز الرحمن د پلټنو پر مهال منلې ده چې له خپل شاګرد کری صبرشاه سره یې جنسي اړیکې درلودې، خو په خبره یې کری صبرشاه د نوموړي ویډیوګانو په پټه ثبت کړي دي. هغه زیاته کړي چې خپل دغه شاګرد ته یې ګواښونه کول چې که ورسره جنسي اړیکې ونه ساتي نو په ازموینو کې به یې ناکام کړي. دغه پاکستانی مفتي وایي چې کری صبرشاه ورسره د بریا په بدل کې جنسي اړیکې نیولې. مفتي عزیز الرحمن ویلي کری صبرشاه د زامنو لخوا ګوښل شوی و چې ویډیو به یې نه خپروي، خو هغه ویډیو خپره کړه او کله چې صبرشاه پولیسو ته شکایت وکړ نو میانوالي ولسوالۍ ته ولاړ، خو هلته پولیسو ونیوه. عزیز الرحمن په خپلې دغې کړنې پښیماني ښودلې او ویلي دي چې تېروتلی دی، خو د جنسي اړیکو ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته یې په یوه بله ویډیو کې په قرآن کریم لاس ایښی و او ادعا یې کړې وه چې د نشې په حالت کې چې پر ځان نه پوهېده د یوې دسیسې له مخې دغه ویډیو اخیستل شوې ده. په دې هکله تر دې مخکې داسې هم ویل شوي و چې د کاري صبرشاه په نوم متضرر کس پولیسو ته شکایت کړی او ادعا یې کړې وه چې دغه پاکستانی مفتي د هرې جمعې په ورځ ورسره جنسي اړیکې نیولې. ولخوا په دیني چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سرکار او د پاکستان د علماوو بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي ویلي چې د دغې پیښې په هکله پلټنې پیل شوي دي او په خبره یې کله پلټنو وروسته جرم ثابت شي نو مجرم به سرچپه ځوړند کړی شي. مفتي عزیز الرحمن په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلامي مرستیال او په همدغه ښار کې د پاکستان د دیني مدرسو د ادارې وفاق المدارس مسؤل هم دی چې د یادې پیښې وروسته د وفاق المدارس له مسؤلیت او دارالعلوم له مشرۍ لرې کړی شوی دی. تر بلې ویډیو مو په لویه لاس سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.